کو بچے ټک ټک مو کوه دوپړې مګه کو د ګل په سحر باندې 571 سال د عیسی علیہ السلام شو چې اسمان ته ختلو د حجاز په سرزمین باندې د بنو هاشم په خاندان کې د قریشو په خسته او عزتمند قبیله کې د عبدالمطلب سے په نسب کې د عبداللہ سے په چار دیواری کې د سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ په غیږ کې د ګل په سحر باندې ګل دنیا ته تشریف راوړ دومره ښایسته ګل دی چې انبیا ورته ګوته په غاښ دي یوسف علیہ السلام حسن ته حیران دی سلیمان علیہ السلام فقیری ته حیران دی یحییٰ عیسی زہد ته حیران دی ایوب علیہ السلام صبر ته حیران دی یعقوب علیہ السلام د امت په غم جڑا ته حیران دی دومره عظیم شخصیت دی دنیا ته راغلی دی چې انبیا په فخر کوي د انبیاء ټولګی په ښایسته دی د انبیاء مجلس په ښایسته دی کائنات په ښایسته دی ځکه چې د امینی ابوی غیب به څومره ښایسته کړي د مکی معظمي ماحول به څومره ښایسته کړي دا نن چې په کومه مکه معظمه باندې شپږ شله رحمت وریږي د دې مکی معظمي ماحول تاسو وګورئ د سرور کونین نو تاجدار حرم د تشریف اوري نه وړاندې چې دلته څه کېدل په دغه ماحول کې لوڼه ژوندۍ کې ښخېدې د خدای رحمت بدلو ظلم و بربریت روانو کونډې مور سره به خپل ځوان زوی سملاستو د خپلې بیبي په شان به استعمالوله وګونو له به ګوتې یوسې د کعبې لمن په بوتانو داغداره وه انسان د یو بل نه ناشنا و څنګه چې موته په شکال کې ماښام کې اوبو ته تیږې ناستې وو هسې هغه خلک د خپل یو بل عزت او وینې ته تږی ناست وو په وړو وړو خبرو به تر صدو دشمنۍ روانې وې په کومو خبرو چې ما تا ګنټه په سروغه کو په هغې خبرو به هغې خلکو تر صدو دشمنۍ پاللې لوڼه ژوندۍ ښخېدې د مور عزت د خپو د لاندې و د کعبې لمن کې 360 خدایان پراته خلق د الله د وحدانیت نه ناشناو هر طرف ته د نفرت یو حوال وتی وا د محبت ټیم چا سره نو رحم کول د انسان عزت او احترام کول د الله عبادت کول د وحده لا شریک ذات عبادت کول دا شان پیجند ځکه چې دا د انسان کاله دی انسان دل پیدا دی چې دکې به رحم وي دکې به کرم وي دکې به محبت وي دکې به د الله د وحدانیت خواږه وي د دسترګې به د حیا پر رنجو توري وي
د ذهن د شریعت محمدی په ګل باندې په خوشبو معطر وي دی به د یو بل نه زاریږي د ده د ناستې ولاړې د رکوع د سجدې مثال به الله په قرآن بیانوي دغه معیار ته د رسولو دپاره الہ العالمین د ټولې دنیا د انسانانو د ذهن نقشه بدلی نور اومغه قبله پنور خاته دی نور جی اومغه قبله پنور خاته دی سپوږمۍ اومغه قبله پنور خاته ده خو د انسان ذهن ګندو د انسان د نن د زړه کعبه درست کا دومره یو عظیم انسان دنیا ته راغی چې هغه خلک د یو بل په ذات باندې مین کړل بیا به د یو بل نظارېدل انسان د یو رب په دربار کې په سجده باندې پرېوته او د رب سره اشنا کو د مور احترام برقرار پاتې شو بچی په دواړه مخه ښکلېږي خاطر د چا دی ټول وای د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر دی هغه محبوب په دې مبارکه میاشت کې تشریف راوړلی دی ځان سره سره وړي دي ډېر خوشحاله د اتو واړو جنتونو زیری ځان سره راوړی دی د لیلة القدر خواږی د ځان سره راوړي دي درسي پاره قرآن د هغې آیاتونه د ځان سره راوړي دي چې د چا په خاطر په قرآن نازلېږي د چا په خاطر به لیلة القدر ملاویږي د چا په خاطر به د کعبې په حرم شپږ شله رحمت وریږي ځان سره جولۍ کې د اتو جنتونو زیری د الله جل جلالو پہچان د انسانیت پہ جنگلی د ګناهګارانو د پاره شفاعت او عظمای د ځان سره راوړي زم داسې خیر په دې کائنات کې نشته چې هغه خیر عقاید جهان ځان سره راوړي نه دی لیلۃ القدر کی دا اللہ بندگان ناسی پہ جماعتونو کی پہ بوٹونو کی سلام مشورہ پہ باندھی کئی یو تی سخال تک کینا بلتی تک کینا چرتا پہ سوالو پہ منتونو پہ کی اورا پیدا کی پہ جماعت گوٹ کے کینا اگر پہ کلا کلا کورتا لڑشی ما دې سړي ټلیفون وکړو وایي صاحب زه اعتکاف ته کېږم که شپې له کور ته ځم نو خیر دی مې بلکل ځه سبحان الله اعتکاف خو داسې خوند کوي که داسې نه دی جي لیلة القدر په تالاش کې په سهیل آباد کې دلته څو کسان کېني روجه کې لس پنځلس او نن څو ناست یې آواز رانگے سبحان اللہ آگا دا لیلۃ القدر تالاش دے نند سرور کونین تالاش دے آگا دا عبادت دا پارا کے ناستا دا 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 محبت دا پارا ناستا دا آگا دا زان دا پارا ناستا دا 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 حضور دا پارا ناستا دا سمرا خیسته شپې دي سمرا خیسته یادونه دي هاي سبحان الله وای نن دې زیتا دلته د الله ذکر کیږي ٹھیک ده جی زمانه وړاندې لویس مذهبي سکالر علامہ مفتی یاسر شفیق کریمی صاحب سمرا بهترین خطابوں کو دا د دین اسلام ستنی دي ستنی مسره ډېر درانه درانه علما شته الحمدلله نظام الدین سرکانی صاحب ته وګورئ چې دا علاقه پې روښانه ده
صرف تاسو توجه بغواړم کم دې چې د الله ذکر کیږي هغه دې ته ملائک راځي که شیطانان راځي ملائک راځي او شیطانان منډه وای زه چې روډ وته کولاوي غوبه تختی او چې کور کې رئیسار شوی او بار ته وته هم نشي نو دې لکه د پیشو څلور واړه ګوټه ګوري یاره وخت کې بوجور کوم چې ته د حضور आवाज وانورم چې ته د ناخوان आवाज وانورم په خبره پوهیږئ چرته چې د الله ذکر کیږي نو شیطان د غزې نه ټول وې تختی نن د دې مجلس نه هغه خلک تښتېدل چې هغه د شیطان اولاد دی دا په هغه خلکو بد لګي او حدیث مبارک کې راځي چې شیطان منډې وایي او داسې ماتېږي نن به ډېر اودس مات شوی او د هغې اودس کله وي خو به له بې اودسه ګرځي د دې اودس کله شوی دی هغه به له بې اودسه ګرځي په خدای یقین وکړئ سپی چې لوښی جوټه کې څو ځله به یې وینځي आवाज رانغی اوه ځله ځکه چې شی د سړیتوب نه دی که نه اوه ځله به خوله کنګالی که نه ټیک ده جي او د حضور ګستاخ چې اوه زره کرته خوله ووینځي د ده خوله نه پاکېږي د ده خوله نه پاکېږي دی مسواک له ښه زور ورکوي خوله کې دومره ګن پروت دی چې په ټول سمندر به پاکه نشي سرور کولې د مدینې منورې جانان مجلس لګولې د ابي لهب زوی راغی د ابي لهب د زوی په نکاح کې د مدینې منورې د جانان بشي ناسته وه فطرت دور دی جی هغه ټیم کې عقاید الجهان لا نبوت اعلان نو کړی چې هغه لور کړی و ابي لهب خپل زوی ته وی ویلار شه او د الله پیغمبر ته و چې ستالو لما رخصت ورکو ستالو لما رخصت ورکو نو چې کله زنانه ته رخصت ملو شیم گو تاسو ته عام زبان کې طلاق وایو نو ټول عیب بیا په زنانه کې روزي خلک بیا زنانه ته ګوته نیسي خلک بیا جي زنانه ته ګوته نیسي نو راغی حضور ته آواز ورکړه چې ای د خدای پیغمبره ستا لور ما رخصت کا ستا لور ما فارغه کا عقاید الجهان خفه شو الہ العالمین ته درخواست وکړه یا الله په خپلو سپو کې په یو سپي باندې د ابي لهب د زوی مات کا په خپلو سپو کې یو سپی د ابي لهب په زوی مسلط کا او په سپي وخوړو یا الله په خپلو سپو کې په سپي باندې دې وخوړوه ابي لهب زوی دا ټکې اورېد کور ته لاړلو پلار ته وایي پلاره ما خود مدینی منوری جانان تا داٹ کے اکڑلو خواغیو ماتیو بخیر کڑی داغویلی دی خودی دی پخبل اسکو کی پیوسی بانے مات کا پلار و تاوی ابی لہب و تاوی بشیا دا کو نموزا دکه د خدای د پیغمبر گزار ګوره خطا نزي د خدای د پیغمبر گزار رحمان شیخ شیولم خطا نزي په بغداد کې می کامل پیران شتا رحمان بابا مزار کم دے نه یو طرف ته اشاره وکړي څوک داسې دی څوک داسې دی دا سبحان الله وای رحمان
شیخ شیولم خطا نزی بغداد کے میں کامل پیران شتا او بیا چی حضور مبارک غشولی شی دا نبیان و امام دے دا غشی بسنگا خطا لڑشی ویسوی اگر بار تا بنوزی باس اس بدی دسپین بشکوم چتا سپین کیوں نخری رشتیا ہوا ہے چه ٹریلے ہوئی لکی دیشی دا مور پا دعا واپس شی کچھ پیغمبر ہوئی کنا پا یو دوام نا واپس کی بار تا بنوزی دا اللہ پیغمبر دا تخیری کری کور کے بناستی خلق پیغلی پسطر کے یا غزوے پسطر کے بار تا بینا را پری خوام بابا اسم نشتے دے وی نا بسی وقت تیرے دے و قافلہ مکی موزمی بانے تیرے دے داس کی طرف تطلا ابی لہب تیوی چی مونگ پا دی طرف داسی زو پا سفر روان جو وی داسی کارو کئی زما دا زویم دان سر بوزئی نا قافلہ خطرہ نا قافلہ دا دی مکی موزمین او باسی سڑے دا غی سر روان شجی چه روان شو سفر کو یوزے کے پڑاو واچو خو ابی لہب دا قافلی خلقو تووی چه پدب گورے مکمل نظر ساتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخف کڑے دے دا ما پا وجبان دے چما وطویلیو او اگر داویل شی اللہ پا دخپل سپے مسلط کا دخپل سپونے پی چه تاسو مرا زناور سپی پیدا کری داگنے پی یہ سپے مسلط کا نو پا دو با مکمل نظر ساتے دی روانو دش پی سفر کو ما سوتن راگے گلونو ما سوتن کی دی خپل سودارا جمکا دا قافلی سامانی را جمکا داغ سامان دا پرے دے سمولولو یو ٹوپ شکلی کی دوڑ کو باغ ٹوپ شکل بانے دا ابی لہب دا زوی سملو وٹیج کم دے داخل چلے ما وٹیج کم نہ دے ابی لہب زوی پاس سملو چے پاس سملو دے گیر چا پیرا سملا کینا سملا سے جی خپل ملګرو کې دا سلو کا متوجش ہے خپلو کې دا سلو کا چې په نمبر به یو ور خپه خبره پوهېږي خو په ما یې وایې کې ښه پوهېږي په نمبر به یو څوکیداري کوو ابي لهب ویلي ګوره زما بچي باندې به خیال ساتئ گر چا پیرتنا کافران سملاست دا ابی لہب خپل وان یاران دوستان سملاستل کم سڑے چی سوکی تناستو اوی ما قتل دا زنگل طرف نے حزمارے را خوشے دے اللہ اکبر ہوئے حزمارے را گئے څوکیدار وي د خدای په کار وړ تم سملا ته ودرس دی سملا پس هغه نور دو دم ځانو ته کړی دی چې زه خوش هم نه وینم او زمري لرې نه دی په نظر کې اخیستی و دی ما خو ځان سملو یول مال راغی وی ما خدای د زمري په خوله کې خیر چې مال راغی وی زما خوله بوی کا زما خواته بل ملګری و لاړه د هغه خوله بوی کا بیا د هغه نه روان شه دریم له لاړه
داغه خلای بوی کا وی په یو وګرځېدو وی زمانه خو چې مې دغه خیری کار غوځو خو ته اخلاص کوم وی په ټولو وګرځېدو حضرت محمد سے وره د الله دی حق د الله دی لوی شان ته وګورا او د سرور کونین قائد جهان جناب محمد رسول الله شان تو گورو دا غیر رسالت تو گورا کوئی پرے ٹھولو کافرانو کر دیے تو آخر کے ایک بار ٹھوک تو دانگل چھوے دانگل بردا بیلا حفظے پخوبر غلے دے چھے سڑا شو مرے کے انہی وہ اور دا سوی سندو اور تسمت قطر ورزو آواز محبت رانا ہے اگر چی دا شاہ دا خلین دا کفر بلکو پاقبان اسمری غرض و نساتلو اور چی دا شاہ دا خلین دا پیغمبر دا گستاخی بلکلو بیوالو کو سمیو والو زمان دی خبر سا مقصد دے چې د ګستاخی بدبو د خولې نه نزي د ګستاخی بدبو دا په مسواک هم نزي چې تیزاب پکې واچې کنه دا ګنتې نه روزي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشہید میلاد النبی شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا گستاخی رسول کی ایک سزا گستاخی رسول کی ایک سزا داغه د خلین د حضور علیہ السلام د گستاخی بدبو خطا او حضور مبارک مدینہ منوره کې د اویس قرنی د سینې د محبت خوشبو را روانه ده د محبت اندازم پیجندې شي او د نفرت اندازم پیجندې شي دا چې دلته ناسي دا د محبت انداز دی هغه چې څوک دې نه منکر دي هغه د نفرت انداز دی ولې په میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حضور ذکر کی گی کنا قائد جہان ذکر کی گی کنا نو اللہ دے حضور پر ذکر خوشحالی کی خفقی کی اور شیطان بدلا نہ خبر ادا گا دا خو صفا خبر پڑی خدا مشمان نہ پوئی کی بشینن دے میں اول کے دا اللہ دا اللہ دا محبوب ذکر دے دا اللہ بندگان خوشحال دی اور چه پا دی ذکر سو خفقی گی خودی دی پا جون کم خوشحال نکی چه دا حضور پا ذکر سو خفقی گی کنا دا تسوی چه خودی دی خوشحال کی دے با خودی دی خوشحال ای چه تا دا قید و جہان پا ذات خوشحالی نکے ستا پا شاندیر گردی پوش کال توستی گٹھا تیڑا کادا دس بن کئی اللہ جل جلالہ فرمائی لقد من اللہ بتحقیق سر اللہ رب الجلال احسان کرے دے علی المؤمنین پچا بانے جی پمونگ بانے اللہ پر رضون کری دا پمونگے انعام کرے دے اذ بات فیہم رسولا کلچی پدئی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بہترین پیغمبر رغلے گلو چکم ہے پل کی میں ذکر نادان میں ان
چکم محفل کے میں ذکر نادان بھی انشی خفاتر پاس مند زڑ میں تسلی انشی خفاتر پاس چکم محفل کے میں ذکر نادان بھی انشی خفاتر پاس مند زڑ میں تسلی صفت در رسول وائز استعجب چنا کبھی صفت در رسول جمع استاب قروں کلے رور ولی انشی خفات پاس خفات پاس مدزڑ میں تسلی چکم محفل کی میں ذکر نادان بھی انشی خفات پاس مدزڑ میں تسلی انشی خفات پاس مدزڑ میں تسلی انشی دبل بشی پا پیدائشی دی خوشحالی اور کشیئے دبل بشی پا پیدائش دے خوشحالی اور کشی چی پا میلاد پاک رسول میں خوشحالی انشی چی پا میلاد مرتبہ میں خوشحالی انشی خفات پاس مدزڑ میں تسلی انشی خفات پاس مدزڑ میں تسلی یو خدا دا مدینی منوری دا جانان دنیا تا دا تشریف پوری پبارک دا محفل جوڑ شوے دے یو دا اللہ دا عظیم کلام پا خوشحالی کی چھ علامہ قاری مفتی محمد ذاکر سے دیدے کی دا اللہ دا عظیم کلام ترجمہ و تفسیر بیانی او دا ستاسو خوخه ده چې د قرآن ترجمه له ټیم ورکوي او که نه ورکوي دا ستاسو خوخه ده اخو محراب کې ناست دي قرآن مخې ته پروت وي ټیک ده که نه قاری محمد ذاکر ته ته که یو سړی ناست دي هم به ترجمه کوي او کسل و تناستی اوز ما پدے پوئی گئی جی باران خوشم وری کی باران جی ہو کسو کو تا اتری تو ناغبا پا باران بانی متاثر شی او کلا سنا دی باران وری کی اتا دا کوٹے نروزی نو باران اثر پتا نپریوزی ټول ملک بخړوب شي خوستا جامع بوچی دا قرآن کریم لستو سره دا اللہ دا رحمت نزول کیگی دا اللہ دا رحمتون باران شروع کی دا کترالے او دا قرآن کریم پا ترجمہ کی ناستے دا پتا بدا اللہ دا رحمت نزول شروع کی رحمت بدر بان راوری جی او دا یو مسئلہ زماورے دے سوہل آباد مسلمانانو تاسو کی چی کم سڑے کزوان وی کہالک وی او کسپنگیرے وی دا مسئلہ ہو رہے او دے دا کون را روان شی چزم مولانا سے قرآن ولی یو مسئلہ بس دکم یو آیت بس دکم یو ٹکے ترجمہ بس دکم خبرہ پوئی گئے دا چه دے دا کون را روان شي نو فرشتے و تا دا قدمونو دا لاندی وزر غوڑی قدمونو دا لاندی و تا جی دا خبر خوٹیک دا کنا دا قرآن دا زدکڑی دا پارا چه کم سڑے دا کون رو و تا دا فرشتے و تا دا قدمونو دا لاندی وزر غوڑی یو خبرہ
بلا خبرو کم دا مدینی منوری جانان فرمائیت مشکا شریف حدیث مبارک دے آقا مولا فرمائی من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة یو سڑے دا معمول انہی سے چیز بروزانہ ترجمہ کے کینم او قرآن بس دا قوم زد آستا دا قید و جہان جو حدیث بیانو مزدہ ہو رہے او دیکھ پل معمول جوڑ کی چیز بزمو دا قرآن مجید قرآن کریم پر ترجمہ کی با کینم التباغا سبق اورم او قرآن بس دا قوم نو عقید و جہان فرمائی خودے دی کی چی ڈنبائی ورز ولی نوی ڈنبائی ورز ستا دا سبق ڈنبائی ورز ولی نی متوجہ ہے او دے پا دی طلب کرا روان شو او پا دغ ورز بانے دے وفات شو حضور فرمائی زماو دا دپا میس کی بیو درجہ فرق ہوئی فبینہو و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ دا دا او دا انبیاء پا میس کی بیو درجہ فرق ہوئی دا کم سڑے چے دا قرآن دکل رازی او دے دا قرآن کریم طالب علم اگرزی او پا دی دوران کے دل امر گرا کہ قرآن دا کل خوڑی عمر کی کار دے کنا دیورا دی کار خونہ دے کنا پا خبرہ نہ پوئے گے ہاں قرآن کریم خو یو دم نستا کی گی کنا نو تب دا ارادہ ساتی چیز با روزانہ زمو قرآن بس دا کوم نو تو طالب علم خواہ متوجہ زمان پا خبرہ پوئے گے تو طالب علمی زخپل کار روزگارم کوا خپل دیاری مزدوریم کوا خستا با ارادہ سی چی مسوطن لبزت ترجمے تکینم نو دا طلب دا علم دے کا ندے آواز رانا گئے او پا دی دوران کے دل مرگ را گئے حضور فرمائی چی دا دو دا جنت دا پیغمبرانو پمیس کی بیو درجہ فرق ہوئی بس تاسو خواہ قدا کہ دا قرآن کریم دکل لرازی او کنا رازی خسخو بضرور دعا کم چا اللہ مدو قرآن کریم ترجمے تکینا وا امین پہ خیر دے ہوا ہے خیر دے مرا دے خیر دے تو کہ تاسو چی امین ہوئے خبراتا گواری کنا تاسو چی امین نو ہے نو ہو نو خودو پختانے پہ جا دا غوڑی بادر قوم دے خبرہ پوچھ میں اللہ مپا قرآن کریم سر دما پوئی کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی سور بقری شریف ختم کر لوئی خیرات کڑو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوئی خیرات کڑو دا مکی موزمین طول خلق راغن کڑو چی مانند سرور کونین سور بقری شریف بلوست بابا وی خدای سشو آگا خکولی خلق پا ظاہر و پا باطن سپیزلی خلق اس خندہ میں دا دی خلق و سرنشی جڑوی میں آگا تلی خلق یار دستار بندی پا بخاری شریف کشتا آواز رانا گئے دستار بندی شتا بخاری شریف کی آواز رانا گئے مسلم شریف کشتا ترمیزی شریف کشتا دا دې نه اسلام آباد د جلوس پکې شته جنډي اوچتول پکې شته دې د پاره جنډي اوچتول مولانا صاحب څومره بختوري بغیر جلوس تک کرسی لراغله دیده نتا اسلام آباد دا جلوس تا خب پا بار ربی الاول کی نیشتا بلوچستان نم جلوس تا سن نم جلوس تا
کراچی میں سندھ کے ده سبحان اللہ پنجاب نم جلوس تا کے پی کے دا پیدا بشان نم کے ہو کے پی کے دا سڑے سڑی نم دے تو پچ پنجمان ہوا دا سڑی توم نم دے کے پی کے ستا ہوئی تو ماتے ہوئے گانا اگا یو ہوا غمس خوا مولے بغا سوبی نم کیوں خیم دادی کیوں کے پی کے کہنا دا جی اللہ دی منگو تاسو نیکان کی سلور وار صدو کی جلوس تا خوگر بار ربی الاول کی جلوس نشتا دا شرک دے سخت گناہ دا وکافر دی بھی باندے دا خو پتہ لگی شکلا سیزن دا اٹھو نوراشی اور لڑی پکور بانے سو باڑے ادرو لے جنڈے ادرو لی چاپا کشنا جنڈا ورکڑی چاپا کسرا جنڈا ورکڑی چاپا کے تور جنڈا ورکڑی چاپا کے براگا جنڈا ورکڑی براگی جنڈے والا ہوئی پیپل والا کو ردل تارا نشے براگی جنڈے والا اسی کی جاؤ سرے جنڈے والا ہوئی اور براگی جنڈے والا کو ردل تارا نشے نواز شریف والا خپل جنڈا لگولی دی خواہ دیونے وینم ہر سڑے دخپل محبت اظہار کئی نواز شریف جنڈے والا ہوئی نواز شریف زندہ باد پیپل والا ہوئی ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد نیشنل والا ہوئی بادشاہ خان زندہ باد اور عمران خان پارٹی والا ہوئی عمران خان زندہ باد مرگی جنڈے والا ہوئی فضل الرحمان صاحب زندہ باد او دا حضور عشقان وی سرور الکونین زندہ باد تکبیر ہر جنڈی دا لانی اقبل آوازی دا سید ربیع الاول پا میاز کی چی دا چاپا کور دا نال پاک جنڈا لگی دا اقبل آواز دی چاگا یا رسول اللہ دے دا نال پاک او داشنا جنڈا دا دی خبر وکی چی دلتا یا رسول اللہ والا سیگی اگا چی تا کافر کردی دا دلتا سیگی کدا سے نہ دے جی اگم دل تو اسی کی تاورے دوکہ نشے مشاران ٹول خپلو کی یو برسر یو شان برابر دی ٹول پا یو پلیٹ خوری نما پا خبر چپوئی گئی تا بکری طرح سے دلیم پا یو درستا خان ناس دی دا موتانی ما تے بی دیتی زتا تے گستاخا ما تے بی دیتی زتا تے گستاخا ادھا کہ ٹول پیو پلے پارن کے ناشتی پیو کوستا کے ٹول ناشتی بیخ زموستا ہوئیستا پداسی سیاست دلانت ہوئی چند حضور پزاد سودا کی گی وہ ادانت تھی تی بانے آواز رانا گئے چند سرور کونین پزاد سودا کی پداسی سیاست دلانت ہوئی خدا یقینو کہے نکی گی دا آغایش فکر جدا دی زمون جدا دے آغای دا حضور ذات تا پیو نظر گوری مون پک بن نظر گورو فرشتہ کے نشتے پا ایمانی ہوئے بخبل منز و دستو دخبل محبوب سر محبت ساتے چاپا سیزای رازای ماں چاپا سیزای رازای ماں بخبل سوچ کار کوئے بخبل سوچ والے چھ مولا دا قید و جہان دا محبت محافظ دے دے بدا قید و جہان دا ذات حفاظت کئی نچہ زما دا غسیلوی نزتا افتداویم چھ رب لازال جل جلالہ دی قاری محمد ذاکر سے
پر خپل مقتدیانو ډېر خوشاله کی نو یو د قرآن خوشحالی ده نمبر 3 د مولانا سے محترم د نکاح پروگرام دے رب کریم دی دا کور بختور وګرځي امین په وای ستاسو کورونه د خدای بختور وګرځي کورونه کې ډېرې مسلې وي کني په ایمان وای چې چا دروغ وي کنه اب ګونګې پاسي په ایمان وای کورونه کې مسلې وي کني هاي مولانا ته اعلان وکړو پیره کله خدای په کور کې ناس یې کم سره چې د خزینه خپه یې غوډري گئی بټولو درې دلو دوستو کې مان خو نشي غر کوله یار ولې خیر خو دې خدای ته پاره ایمان غر کم څه پټولو درې ته ایو په کې دا آرام ناس دی دا دې وګوره وتا د خدای په پټو سترګو جنت ته دي هغه پاک کا وګوره به ولی وای زه د دین د جات پر چاو دې شلم پاسې دې نشم بیمی نشتا زمانه خوی فوٹبال جوڑ کرے ما خوی پکور کے لوبیوں کے سرور کونین تاجدار حرم فرمائی چی بہترین خدا اگا زنانه دا چی خاون کل دیتا اگو دیو خاون زڑو خوشحالشی دمون خاخه دی چی ودونو لزی دا زیدان سنبال کری تبی نندو دولی تکیجی او چې مونږ راشو نو سر کې سوټي نختی ته کله غړ زمیدار پټکې وایلی ها یا بستړې بار دومره ستړي نه چې هغه دې مستومره ستړي کې په خوده کې کوي الله دې تاسو تاسو تور سره دیندار کړي رب العزت جل جلاله دی الحمدلله د پښتنو ډېرې حیادارې تور سرې دي پر رب یقین وکړئ زه وایم که د دین اسلام د پردې چل زده کوئ نن وخت کې د پښتنې تور سرې نه چل زده کوئ په ایمان ووایئ کوریا ته لاړ شه جاپان ته لاړ شه ناروې ته لاړ شه جاپان ته لاړ شه چاینا ته لاړ شه زنانه بربنډې ګرځي که نه ګرځي په ایمان ووایئ هغه چې سر نه واله تر خپو پورې پټ هغه به د پښتون ښځه وي هغه د پښتون لور وي هغه د پښتون خور وي هغه د پښتون مور وي پر رب لا یزال یقین وکړئ په قرآن کریم باندې نن وخت کې عمل کول دا د پښتنو نارینو زنانو کار دی همدې کې د اسلام رنگ ملاوي زموږ تور سره ډېرې حیادارې دي پر رب لا یزال یقین وکړئ تاسو د خلکو زنانه وګورئ حیران به پاتې شي کله کله خو به ذهن ته دا راځي چې شکر دی چې خدایا د دې بې خونده خلکو نه دې ساتلي یو او په اسلام دې مشرف کړي یو او د اسلام رنگ دې را کړی دی موږ له خدای ډېر لویه پرده را کړې ده او د زنانه ټول ښایست په پرده کې پروت دی زنانه چې بورکه کې پټ وي تاسو را بغمي چې دا به څنګه وي خدای دې کړي چې هغه توره چواړی ولیني خو تاسو را بغمي دې مخ پټ کړی دا به ډېره ښایسته وي ښه تاسو را به دا غمي او دا هغې ښایست دی دا هغې جي وای په کم کور باندې سر نه والا خپو پورې صادر لګېدلی دی یو په کعبۃ الله لګېدلی دی چې ته کله داسې کور وویني چې هغې نه ګیر چاپېره صادر تر خپو پورې ځوړند دی نو ته به پوه شي چې دا د الله کور دی او چې کله په قبر باندې وګورې چې ګیر چاپېره پې صادر خور دی ته به دا د الله دوست دی او چې کله تور سر سر نه والا خپو پورې پټ وي ته به چې دا د الله بنده دی دا د الله د بندگانو تقسیم او د هغې شمار دی او د هغې پہچان دی پرده د انسان ډېر لوی حسن دی د دې وجې نه تاسو که لږ تاریخ ولټو د زنانو په دې کټ باندې چې کله زنانه وفات شي نو په دې به دا ډولۍ غوندې که نه دا ډولۍ دا د فاطمة الزهرا د وفات نه مخکې نه وه
دا د فاطمه الزهرا د وفات نه مخکې نه وه، بس هم د نانه باندې به یې غټ څادر اچولی و، سر نه به یې خپو پورې پټه کړې وه. په خبره پوهېږئ؟ فاطمه الزهرا دا وصیت کړی و چې ما په داسې انداز کې قبرستان ته یوسئ چې زما باندې غوړېدلې کفن او څادر هم پردې سړی ونه ویني، چې په ما باندې غوړېدلې څادر او کفن هم پردې سړی ونه ویني. خدایا ساتئ چې کله د دین اسلام خبره راغلې ده، عائشہ بھئی څومره پردې والا وه، عائشہ بھئی زما ستا مور د پردې او مثال قائم کړی دی. خو چې کله دین اسلام ته د قربانۍ وخت راغلی دی نو عائشہ بی بی بیا همغه پرده کې میدان ته راغلی ده او د صحابو په منځ کې ولاړه ده، څادر یې په ځان راخور کړی دی او په دې کې سرور کونین ولګېده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېده. شیر خدا د هغه ځای نه را منډه کې سرور کونین ته کېناسته، عقاید و جهان له زخمونه وینځي، عقاید و جهان نیازبین مخ د ګل نه ښایسته په وینو رنګ شو، د حضور نیازبینه خوله مبارک ته د وینو نه ډکه شوه، د محمد رسول الله ښایسته د ملغلرو نه ښایسته غاښونه شهیدان شول. د احد په ورځ دومره لوی غم و چې فاطمې د کور نه را منډې والې د مدینې په دې کوڅو کې را روانه وه. عائشہ بھئی حضور لراله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خوږ شوي تاسو، نن ډېره سخته ورځ نه ده، حضور مبارک چشمان را واړول. عائشې نن ورځ دومره سخته نه ده، د دې نه سخته ورځ په ما باندې طائف کې تېره شوې وه چې زه طائف ته لاړم او په ما پسې د طائف زلمي راوچت شول، دومره ویشتې وم دومره یې ویشتې وم چې زما پړې د وینو ډکې شوې وې. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما د سرور کونین رخسار تا قتل، شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور زخمون وینزل او پدی کی فاطمہ الزہرا میدان ترا منڈ کشی خاوند پاسے گا زما پلار دے زما خدمت کو. فاطمہ الزہرا د خپل صادر مبارک نے پیلس کے روش لو وغی ته تیلې ورتک او د خپل صادر کې د خپل بابا په زخمونو کې خدا هغه دین اسلام زموستانه قربانی غواړي، زموستانه عزت غواړي، زموستانه قدر غواړي. رب العزال جل جلاله دی دا کله دا وطن دا علاقه دا چاپیرچل دا محله دا د خدای خاط او آباد ولري. الہ العالمین دی قاری محمد ذاکر سبلا توفیق ورکړي چې د دې مدرسې نورم خدمت وکړي او تاسو له خدای توفیق درکړي چې واړه ځوانان او زاړه ټول د دې مولانا نه غیر چاپیر ولاړ دي د سروګه پوګه شانه بشانه. الله دې په دې قوم خوشاله کا او دا قوم د خدای په تاسو خوشاله کړي او رب العزال جل جلاله دې مالا او تاسو له اجر عظیم درکړي. د 3 بجو نه دې مکتب ناستم 3 بجو نه یو ځنه منډه کوه بل ځای لزه او د بل ځای نه منډه کوه بل ځای لزه او د بل ځای نه منډه کوه. دا زما 3 جلسه ده نن ستړی شوم خو ما ویل لاړ به شم سهیل آباد د خپل ملګري به ووینم. امیر محمد خان صاحب زما تن دی زما ذکر دی زما کشرور دی
زه په ډېر ډاډه یم علامه حضرت محمد صاحب ورسره دا نور ګڼ شمېر علما کرام تاسو ټول د خدای ښاد او آباد ولري امین پې باندې ووایئ یو دوه کړي ناز شریف ویم بعد د هغې نه به انشاءالله که خیري محفل له خاتمه ورکوو ځکه زه ستړی شوم زانگو کی زنگی دی سپین مخد زالی دو رو رو چلوئی دی رحمت راوری دو رو رو چلوئی دی رحمت راوری دو رو رو چلوئی دی جنت الباقی کی دریم یار حضرت عثمان لرے گل گل جانا لرے گل 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 جانا لرے گل گل جانا لرے مسجد قبا لرے ہر مینا دے بال رے اوہد ول شیدال رے مسجد قبا لرے ہر مینا دے بال رے اوہد ول شیدال رے حمزہ صاحب مزار سارا دل سمرا شہیدال رے گل گل جانا لرے گل وے گل گل جانا لرے وین ورغندی زالگی باقی شندم بدرو خال رے گل گل جانا لرے گل گل جانا لرے تو تم راسی نائی رب دانا زالی نائی ہر چاہتا شیرین آئے ہر چاہتا شیرین آئے ہر چاہتا شیرین آئے سبحان اللہ آئے بیو راسوازی کی پاتا ڈر زیادہ شرقال رے گل 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 جانا لرے گل اللہ سے فی یم پتا واللہ ستی ستا عشقی پزڑ زخمی
بزر وی سمرا بختاب رائی زمانوی چشمان لرے گل گل وی سمرا بختاب رائی زمانوی چشمان لرے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقه د ملګری شفارس نا شریف وی خو زستړی ما دا د ما درې محفل دی هغه اسان ټکی دی وایا هغه ټکی دی ته وایا بس یو ټکی دی وایا ها هاي دعا وکړه خدای حاضرین جمع وبخا خدای د حاضرین جمع مور او پلار وبخا جمی امت دا قید و جہان نارینہ زنانہ و بخا یا اللہ دی تمام کلیل اتفاق اتحاد ورکا خوشحالی ورکا عزتون ورکا الہ العالمین حضور مبارک ذات زمون رضا کھا پخبر زمون رضا شی قرآن کریم محبت مخدای نصیب کا قاری محمد ذاکر سے پر اخبر قربان خوشحال کھا حیاو دی عزت جون دی خدای سره نصیب او ګرځوا په دې محفلی میلاد کې چاهر سمرا مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی امداد چا کړه خدای بدلې په دواړه جهان ورکا بیماران له صحت کامل ورکا حضرت محمد صاحب او سره ګڼ شمیر علماء کرام راغلي دي رب کریم دې دواړه جهان خیسته کی الہ العالمین جل جلاله خوشاله و آباد لرا او الہ العالمین مسرت ما پرړه کې چې څومره ارمانونه دي خدای ټول تر سره امين د ستار مان خدای پوره کې خدای دې خسته بچی درکړي امين خدای دې دستر کې پیاخه کړي چې دا چا بچی نه خدای دې ولا بچی ورکړي او نو په مخلاص راغی صلی الله تعالی علیه